أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 32. کله چې د میراث حصے مقرر شوې او د کم نارینه زنانه رشته د مړي سره یو شان جوړېدله، نو په هغې کې د زنانه یو حصه وه، نو نارینه ته به د هغې دوچن یعنی 2 حصې میلاوېدې. تقسیم د حصو الله پاک وکړو، حصې مقرر کړي. نو چې کله زنانو ته د نارینو په مقابله کې نیمه حصه په میراث کې میلاوېده، نو هغې دا تمنا او آرزو وکړله چې کاشکې چې موږ هم نارینه وی او موږ ته هم په میراث کې دوچن حصه میلاو شوی وی. بعضې زنانو پکې دا خبره وکړه چې زمونږ ګواهي هغه هم د نارینو په مقابله کې نیمه شمار کیږي. څنګه چې سوره بقره کې الله پاک فرمایي د شهادت په سلسله کې چې تاسو واستشهدوا شهیدین من رجالکم، چې تاسو په خپلو نارینو کې 2 کسان ګواهان مقرر کې. او بیا ورپسې فرمایي فإن لم یکونا رجلین، که 2 سړي د شهادت دپاره نه فرجل وامرأتان، نو بیا یو سړی او 2 زنانه، یعنی د 2 زنانو ګواهي د یو سړي برابر ده. نو بعضې زنانو وویل چې یو طرف ته په میراث کې هم زمونږ نیمه حصه ده او په ګواهۍ کې هم زمونږ ګواهي نیمه شمار کیږي، نو هسې نه چې په اعمالو کې په عباداتو کې هم موږ ته به نیم ثواب میلاویږي. نو بعضې زنانو د دې تمنا وکړله چې کاشکې موږ نارینه وی، نو میراث کې به هم دوچن حصه میلاوېده، ګواهي به هم پوره شمار کېدله او دغه شان جهاد او نورو اعمالو کې به هم موږ حصه اخیستله. نو د هغې الله پاک په دې آیت مبارک کې دغه زنانې د دې خبرې نه منع کړې چې کوم فطري صلاحیت دی او کم غیر اختیاري صلاحیت دی، نو تاسو د هغې حاصلولو تمنا او آرزو مه کوئ، ځکه دا تمنا او آرزو کول ستاسو بیکاره دي. او دغه غیر اختیاري څیزو هغه په کسب سره، په محنت سره، په مشقت سره انسان حاصلولی نشي. چې په دې کې زنانو ته دا تعلیم ورکو چې دا نارینو زنانو تخلیق او پیدایش الله پاک کړی دی، او الله پاک ته د دې خبرې علم و چې دا انسان به نارینه پیدا کومه او دا به زنانه پیدا کومه. نو دا د الله تقسیم دی. نو چې کومې نارینه پیدا کړی دی هغه دې په دې باندې د الله شکر ادا کړي، خپلې ذمهدارۍ دې سر ته ورسوي، او چې کومې زنانه پیدا کړې ده
نو چې د هغې کومې ذمهدارۍ دي نو هغې باندې د هغه صبر وکړي او خپلې ذمهدارۍ د سر ته ورسوي. نارینه دې دا نه وایي چې کاشکې زه زنانه جوړه شولې، یا دې دپاره تمنا او آرزو کوي، یا زنانه وایي چې کاشکې زه د نارینه جوړ شوې، سړی دې جوړ شوې، نو دا تمنا کول دا عبث او بې فایدې دي. دغه شان یو انسان ته الله پاک ښایسته شکل او صورت ورکړی دی، او بل کس دی د هغه شکل او صورت هغه شان ښایسته نه دی، د هغه رنګ غنم رنګی دی، تور رنګ والا دی، هر څنګه چې دی. نو دی وایي چې کاش کې چې زما هم داسې رنګ وی، ښایسته شکل او صورت وی زما هم. نو دا تمنا کول دا عبث او بیکاره دی. دا دی باندې الله پاک ښه پوهېږي چې چاله سپین رنګ ورکول پکار دي او چاله تور او غنم رنګ ورکول پکار دي. دا د الله تقسیم دی. ممکن نه که د بدرنګه انسان ته ښایسته شکل او صورت ورکړی وی نو دی به په فتنه کې مبتلا شوی و، نو په دې وجه باندې هغه شان شکل او صورت یې نه دی ورکړی. یا یو انسان ډېر عقلمند او پوه دی او بل کن ذهن دی، نو دی وایي چې زه هم داسې جوړ شم، عقلمن او هوښیار جوړ شم. نو دا په کسب سره او په تمنا کولو سره او په محنت مشقت سره انسان عقلمن نه جوړیږي. دا یو فطري صلاحیت دی چې الله پاک دې انسان ته ورکړی دی. یا یو کس دی چې د هغه قد اوچت دی او بل کس دی د هغه پست قد دی، چیت قد والا دی، او دی وایي چې زه هم داسې شومه، د دې دپاره تمنا کوي. نو دا څیزونه دا د الله تقسیم دی. یا یو انسان دی چې هغه ډېر مالدار دی او بل غریب دی، نو دی وایي چې زه هم داسې مالدار جوړ شوم. نو دا مالداري په محنت او مشقت باندې نه حاصلېږي، بلکې دا د الله پاک د طرف نه تقسیم شوی دی چې څوک مالدار پیدا کړي دي، څوک غریبانان پیدا کړي دي. او په دې کې لوی حکمت دی که دا ټول خلق مالدار پیدا کړي نو دا مختلف قسم مزدوران، ګلکاران، کاریګر او هنرمن خلق هغې به بیا کار کسب نه کو، ځکه ټول خلق به مالدارو. نو مالدار کس غریب ته محتاجه کړی دی چې دی به راځي د سره مزدوري کوي، د سره به ډریوري کوي، د سره به څوکیداري کوي، د کور خدمت به کوي. او غریب دې ته محتاجه کړی دی چې دی د مالدار ته محتاجه دی چې دی به څه تنخواه ورکوي هغه له، او په هغې باندې به د هغه د ژوند هغه ضروریات به په هغې باندې پوره کېږي. نو مالدار دی په خپله مالدارۍ کې شکر ادا کړي او غریب دی په خپله غریبۍ باندې صبر وکړي. که دا غریب سړی مالدار پیدا کړی وی نو دا د الله په علم کې وه چې ده به دا مال د الله پاک په نافرمانۍ کې خرچ کړی او دی به جهنم ته رسېدلی او نو ځکه یې دی غریب پیدا کړی دی. او دا مالدار یې ځکه مالدار پیدا کړی دی، که دی غریب پیدا کړی وی نو ده به د مال او دولت حاصلولو دپاره خپل ایمان ضایع کړی او دی به هم جهنم ته تللی. نو دا د الله پاک تقسیم دی چې څوک مالدار پیدا کړي دي په دې باندې الله پاک عالم دی چې دی مالدار پیدا کول پکار دي، د دپاره دا مناسب دي. او چې کوم غریب پیدا کړی دی نو هغه دپاره دغه مناسب دي چې دی په دې غریبۍ کې صبر کوي او د الله پاک اطاعت او تابعداري به کوي. نو کوم څیزو چې اختیاري دی نو د هغې تمنا کول صرف تمنا انسانو کی، نو صرف تمنا کولو سره اختیاري صفت انسان ته نه میلاویږي، هغې دپاره به محنت مشقت کوي. څنګه چې زنانه ویلو چې اسنه په عباداتو کې زمونږ ثواب نیم وي، نو الله پاک د هغې جواب هم په دې آیت مبارک کې کړی دی چې عباداتو کې به ستاسو اجر او ثواب پوره وي. چې کوم څیزو محنت مشقت سره حاصلیږي هغې کې تاسو محنت مشقت برداشت کړئ نو په هغې کې به تاسو ته پوره اجر او ثواب میلاویږي. بیا چې کوم تقسیم الله پاک کړی دی نو هر یو کس د دې نه منع کړی دی چې یو کس مالدار دی او بل غریب دی، نو غریب دی دا نه وي چې ای الله ما هم داسې مالدار جوړ کا. یا یو کس ښایسته رنګ والا دی او بل بدرنګه دی نو دی وایي چې الله ما هم داسې جوړ کا. یو کس سید خاندان سره، لوی خاندان سره تعلق ساتي، بل کمزوري خاندان سره، نو که دې دپاره دی تمنا کوي او که دی دعاګانې غواړي نو دغه خاندان د ده بدلیږي نه. د هغې دپاره دعا ښودلې ده په دې آیت مبارک کې چې تاسو د الله پاک نه د هغه د فضل سوال وکړئ. اوس یو کس دپاره به د فضل شکل او صورت هغه په مالدارۍ کې وي، بل کس دپاره به د الله پاک د فضل شکل او صورت د هغه په غریبۍ کې وي، بل کس دپاره په بل شکل کې وي، بل کس دپاره په بل شکل کې وي. نو تاسو هغه صفت دپاره دعا مه غواړئ بلکې د الله د فضل سوال وکړئ. نو الله پاک ښه پوهېږي چې د هغه فضل په کم شکل او صورت کې تاسو ته میلاوېدل پکار دي، نو په هغه شکل او صورت کې به تاسو ته درکوي او په هغې کې به ستاسو دپاره خیر وي.
ولا تتمنوا تاسو تمنا او ارزو مکوي ما د اغه صفت فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله پاک به په اغه صفت سره بعد وکم بعضی تا په تاسو کې علا بعض په بعض نور باندې لکه نارینه او زنانو تقسیم الله کړی دی نو نارینه دې دا تمنا نه کوي چې زدیم زنانه جوړ شوه او زنانه دې دا تمنا نه کوي چې زدیم نارینه جوړ شوه او دغه شان غریب دې دا تمنا نه کوي چې زدیم مالدار جوړ شوه کمزوري خاندان والے دا تمنا نه کوي چې زدیم د اوچت خاندان سره جوړ شوه زمان نسبت دې پیدا شوه ځکه دا په تمنا او ارزو سره نه حاصلېږي او نه په مهنت او مشقت سره حاصلېږي نو دا تمنا او ارزو مکوي ځکه دا غیر اختیاري سيزونه دي دا انسان په تمنا سره په دعا سره او په مهنت او مشقت سره نشي حاصلولی او چې کوم اختیاري سيزونه دي نو هغه انسان په مهنت مشقت حاصلولی شي نو د هغې ذکر کړی دی للرجال د نارینو د پاره نصیب فطری صلاحیتونو والا حصه ده مما د هغه سيزونو نه اکتسبو چې دی کسب کړی دي چې کوم اعمال هغه اختیاري دي نو هغه اختیاري اعمالو کې د مهنت مشقت کوي منځ کوي نوافل کوي تلاوت کوي ذکر اذکار کوي تهجد ادا کوي صدقې خیراتونه کوي نو دا د اختیاري سيزونه دي د کې انسان مهنت مشقت ته دخل شته دي نو پاغي باندې اجر او ثواب د حاصلول شي لکه نارینه دغه کې مهنت مشقت کو دي تمام پورا اجر او ثواب ملاويږي وللنساء او د زنانو د پاره نصیب حصدا په اختیاري سيزونو کې مم مکتسبنا د هغه سيزونو نه چې دی کسب کړی دي دی د هغې دپاره مهنت مشقت کړی دی نو د هغې اجر او ثواب به زنانو ته هم پوره میلاویږي د نارینهو په مقابله کې به نیم اجر او ثواب نه بلکې دی مهنت او مشقت ته به الله پاک ګوري د دې نیت او اخلاص ته به الله پاک ګوري هغه شان به الله پاک اجر او ثواب ورکوي اوس د دې خبرې نه منه فرمایلی دا چې هغه فطري صلاحیت کوم چاته الله پاک ورکړی دی نو تاسو هغه مه غواړئ بلکې تاسو غواړئ واسألوا الله تاسو سوال وکړئ د الله نه دعا وغواړئ د الله نه درخواست پیش کړئ الله ته من فضله د هغه د فضل حاصلولو دپاره نو چې هغه فضل په کم شکل او صورت کې د یو انسان د په حق کې غوره او بهتر دی نو الله پاک به هغه شان معامله د هغه سره وکړي نو تاسو هغه فطري صلاحیت دپاره دعا مه غواړئ چې دا د ماتم حاصل شي بلکې د الله پاک د فضل سوال وکړي یعنې غیر اختیاري څیز هغه د الله پاک نه د هغې دعا مه غواړئ د هغې سوال مه کوئ د هغې په ځای باندې د الله د فضل او د مهربانۍ سوال د الله نه وکړي ان الله بشک الله پاک کان بكل شیء د په هر یو سیز باندې علیم عالم نو په هر یو سیز باندې الله پاک ته علم دی نو که انسان مالدار پیدا کړی دی په دې الله عالم دی او که غریب پیدا کړی دی نو په دې په انجام او په نتیجه باندې الله پاک عالم دی که انسان خیسته پیدا کړی دی او که بدرنګ پیدا کړی دی او دغه شان که لوی خاندان کې دی او که کمزوري خاندان کې دی بس په دې باندې الله پوی او هغه شان تقسیم کړی دی ولا تتمنوا تاسو تمنا او ارزو مکوي ما د هغه سیز فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله پاک به په هغې سره بعضکم بعضې کسانو ته په تاسو کې علی بعض په بعضې نورو باندې نو دا غیر اختیاري څیزونه دي د دې تمنا او ارزو مه کوئ د دې دپاره دعا مه غواړئ او د دې دپاره محنت مشقت مه کوئ چې دا نه په تمنا حاصلیږي نه په محنت مشقت حاصلیږي او نه په دعاګانو حاصلیږي للرجال د نارینو د پاره نصیب حصہ مقرر ده مم مکتسبو د هغه څیزونو نه چې دی حاصل کړي دي کم کار د پاره محنت مشقت کړي دي نو هغه اجر او ثواب به ورته پوره میلاویږي وللنساء او د زنانو د پاره نصیب حصہ مقرر ده مم مکتسبنا د هغه څیزونو نه چې دی کسب کړي دي او دوی حاصل کړي دي واسألوا الله او تاسو سوال وکړئ د الله پاک نه من فضله د هغه د فضل ان الله بشک الله پاک کان بكل شیء علیما د په هر څیز باندې عالم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.